مستقله مسله نه ده، اصل مسله بله ده. د ځوانانو د راټولیدنه د خوست په اطلاعاتو فرهنګ ریاست کې په دیمو خطر سره شو چې یاد ولایت ته د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معین لوړ رتبه پلاوي سفر تر سره کړ. بل طرف بیا ځوانانو دا ډول غونډې ډېرې مهمې یاد کړي او له حکومت څخه یې د کاري فرصتونو غوښتنه هم وکړه. او کاروبار کوي، تجارت کوي، وایزه او دی په دا چې ځوانان د ملا تیر حیثیت لري په یوه ټولنه کې او نظام برحاله نظام اسلامي امارت باید دوی ته د کار زمینه مساعده کړي. د مسؤلینو سره مخامخ مقصد دوی پوښتنې ورنه کولې ځوانانو او مسؤلینو دوی ته مخامخ ځواب ویلو. باید دغه شانتې پروګرامونه نور هم جوړ شي ډېر زیات. ځوانان د بیکارۍ او د بېروزګارۍ ستونزو سره مخامخ دي، خو د امارت اسلامي د پلانونو اقتصادي طرحو ته په کتو په څو کلونو کې انشاءالله موږ تاسو دا ستونزه حل شي. د غټ پرمختیایي اقتصادي پروژې په لاره اچولې دي. اوسنیو حالاتو کې موږ تاسې شاهد یو چې افغانستان هغه مسلکي ځوانان مسلکي متخصصین چې دوی ته افغانستان په دغه حالاتو کې اشد ضرورت لري. په اصطلاح چې یو رقم ته د بشري قوې فرار سره مخامخ یو چې دولت ته په کور دو چې دوی ته دولت د کور زمینه سازي وکړي او دوی دلته په دندو مصروف کړي تر څو د دوی دغه د مخکې تاګ خارج ته د تاګ مخنیوی شوی وي. په ټوله کې یو ځوان ته باید په ټوله کامله معنا د دوی له انرژۍ له فکر استعداد څخه باید ګټه واخیستل شي. یو مثال وایم، یو ځوان 14 کلن بهیر سار ته ورسولو، لیسانس شو، اما تر اوسه پورې په دې دور کې یو ځوان ته د کار زمینه نه ده برابر شوې. موږ په ټوله کې له حکومت څخه غوښتنه کوو چې کار اهل کار ته وسپارل شي ترڅو یو پرمختللی افغانستان ولرو. یاد پلاوی له دغه سفر څخه موخه د خوستي ځوانانو د ښې راتلونکي او د دوی د ستونزو او غوښتنو اورېدل یاد کړل. دا څه معنا لري؟ هدف مو هم دا دی چې دلته د خوست ګرانو ځوانانو سره د نږدې خبرې وکړو، هغه فرصتونه موږ دلته وګورو چې څنګه کولی شو چې ځوانانو ته دلته په خوست کې خدمت وکړو، اقتصادي پیاوړتیا په مخ او د فکري اصلاح په برخه کې موږ څه کولی شو. په دغه ټولو برخو کې موږ فرصتونه ګورو. د خوست ولایت اطلاعات فرهنګ د محترم رئیس صاحب سره خبرې کوو، د نورو کارمندانو سره، او دا ګورو چې دلته موږ کم فرصتونه لرو چې ځوانانو ته یو د پرمختګ زمینه مساعده کړو. د دې ترڅنګ بیا د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس ویل چې په راتلونکي کې پلانونه لري چې له ځوانانو سره خپل غونډې لا ډېرې کړي. دا سیمینارونه، داسې غونډې، داسې مناظرې ځوانانو ته نه تنها دا چې دا فایده ورکوي چې د دوی او د امارت ترمنځ واټن ختمیږي، بله هغه مهمه دا ده چې دوی اطمینان هم حاصلولی شي، بله دا چې دوی د امارت د مهمو پروګرامونو نه هم خبرېدلی شي چې په راتلونکي کې خپل کاري سرنوشت وټاکي.